له نن څخه شاوخوا یوه میاشت وړاندې د تورخم دروازه د کډوالو پر مخ وتړل شوه، خو نن یو ځل بیا د تورخم دا دروازه د افغان کډوالو پر مخ پرانیستل شوه چې ورسره سم به د تورخم هغې غاړې چې څومره افغان کډوال دي هغه به هیواد ته راستانه شي. موږ چې دلته د په تورخم کې د عمري پنډغالي له مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی ویلي د راستانه شوو افغان کډوالو لپاره بشپړ چمتووالی لري او هر ډول خدمات به همدلته ورته په عمري پنډغالي کې وړاندې کیږي. د پخوا په څیر باندې ولو که دلته په تورخم کې ډېر زیات شدید جنګ شوی دی او ډېر د یوې میاشتې په اوږدو کې جنګ تیر شو، د دې جنګي حالاتو باوجود الحمدلله دلته آمادګي مکمله نیول شوې ده. د پخوا په څیر باندې به ټولې کمیټې د مهاجرینو خدمت ته را رسېدلي دي او خدمات به ټول وړیا وي، هغه که د خوراک و څښاک برخه ده، هغه که د خلکو د انتقال برخه ده او که نغدي کومکونه دي نو هغه ټول ورته په نظر کې نیول شوي دي. مؤسسات هم را رسېدلي دي خپلو ځایونو ته او د امارت مسؤلین چې کوم دي د کمیټو دپاره چې ټاکل شوي دي هغه هم را رسېدلي دي او ټول خدمات به انشاءالله چې د دروازې د خلاصېدو سره سم کډوالو محترمو ته وړاندې کېږي.